چې پسه مکه ووایم چې دنګه یاره تاشه یم خلک راته وایي چې کاروانه چنار څه معنا. په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی د سکون راډیو خوږو اورېدونکو او د خواله رسنیو درنو کتونکو ستړي مه سئ ښه راسئ شاعرانه بانډار خپرونې ته. دې خپرونه کې موږ بېلابېل شاعران، لیکوالان او ادبپال رادود کوو. د هغوی پر ژوند، ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره څو شېبې غږېږو. نن خپرونه کې راسره ځوان او تان شاعر ښاغلی سالیک رضوان میلمه دی. هیله ده دا څو شېبې خپرونه تر وروستۍ شېبو واورئ او کیف ورڅخه واخلئ. ښاغلی سالیک رضوان صاحب ښه راسئ خپرونې. مننه انسه محترمه. زه هم په خپل وار سره تاسو ته سلامونه او درنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه. ډېره زیاته مننه ښاغلی سالیک رضوان صاحب چې زموږ دې خپرونې ته دې ځان حاضر کړ او راغلی. پیل به له ښاغلی سالیک رضوان څخه له دې پوښتنې وکړو چې که څه هم موږ او درانه اورېدونکي او لیدونکي ستاسې له شعر، شاعري او څېرې سره اشنا دي، که بیا هم لنډ وپوښتو ښاغلی سالیک رضوان څوک دی، چیرې زېږېدلی، څومره زده کړې ترسره کړي؟ مننه انسه محترمه. زما نوم حبیب الله دی. ښه. تخلص مې سالیک رضوان دی. ډېر ښه. اصلي د کندهار یم، د ډنډ ولسوالۍ نو اوس فلحال د لې په هلمند کې په لښکرګاه کې اوسېږم. ډېر ښه. نو اصل کې د کندهار ولایت یې؟ اصلي د کندهار یم. څومره وخت کېږي هلمند ته کډه راغلي یاست، مسافر یې څنګه؟ د لې تقریبا 4 کاله کېږي شاوخوا. ډېر ښه ډېر ښه. راځه سالیک رضوانه ستا یو غزل به واورو تر څو اورېدونکي کیف ورڅخه واخلي. مننه انسه محترمه، ستاسو په اجازه. ډېر ښه. یو غزل دی. سپین دې وساته د زړه د آینې رنګ، مشکل نه لري که تور وي د څهرې رنګ. یو ځلې بیا. مننه انصیب. سپین دې وساته د زړه د آینې رنګ، مشکل نه لري که تور وي د څهرې رنګ. ډېر عالي. نیمه لاره کې دې تش لاسونه پرېږدې، نیمه لاره کې دې تش لاسونه پرېږدې، بدلوي په هر قدم کې یارانې رنګ. رڼایي دې مبارک وجود خپره کړه، کنې تورو د دې ټولې زمانې رنګ. سکني ورونو له پامه غورځولې، ژړوي مې د یتیمې خور غزې رنګ. خواشیني او د سر درد مې دواړه ورک سي، خواشیني او د سر درد مې دواړه ورک سي، چې راځمه کور ته وینم د ډېر ښایسته. زړه نازړه مه کېږه ووایه سالیکه، زړه نازړه مه کېږه ووایه سالیکه. مننه انصیب محترمه. زړه نازړه مه کېږه ووایه سالیکه، بیا دې ولې اړولی دی سکې رنګ. سالیک صاحب ډېر ښایسته، ډېر په زړه پورې، پر قلم مو برکت. هیله د اورېدونکو هم کیف ورڅخه اخیستی وي. ښاغلی سالیک څومره وخت کېږي شعر کاږئ؟ انصیب محترمه تقریبا یو 3 کاله 4 کاله 3 کاله. ښه 3-4 کاله. هو دومره وخت کېږي. ښه ډېر ښه. او د شعرو تعداد څومره دی د سالیک؟ تقریبا د 100 د 1.5 مابینځ کې 110 120 غزله شاوخوا وي. یعنې سلیزه دې وهلې ده د کرکټ په اصطلاح. سلیزه مو وهلې. ښه ډېر ښه. کومه برخه کې مو ډېر قلم چلولی دی؟ غزل پورم کې، مثلا نظم کې، مثنوي کې، یا دې ته ورته نور؟ انسه محترمه بس ټول غزلونه مې شعر و شاعري مې بس غزل ته کار کړی دی. نظم مې په ټوله شاعري کې یو نظم لیکلی دی. ښه یو. نو لامل څه دی چې سالیک یوازې غزل لیکي؟ بس نو انتخاب مې غزل دی. غزل ډېره مننه. رښتیا هم غزل ډېر ښه وي، ټول ژانرونه ښکلي وي، خو غزل ځان ته خوند او کیف لري. راځه یو بل غزل به دې هم واورو. مننه انسه محترمه. غزل داسې دی. ناځوانه درده نن دې ولې بیا نیولی یم، قسم کوم چې زه دې بې ګناه نیولی یم. ډېر ښایسته. هغه که چیرې نه راځي رښتیا دې راته وایي، وعدو یې د سبا 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 نیولی یم. خو سا ورځ مې یوه هم در ډالۍ نه کړله ژونده، تر غاړې به عذاب په دې سزا نیولی یم. په خوب کې مې بیګا افغانستان لیدی ویل یې،
خبرې د غیرت څوک کوي چا نیولی یم ډېر ښایسته. زما دا کامیابي او د ژوندون روانې چارې زما دا کامیابي او د ژوندون روانې چارې مننه ان صاحب. زما دا کامیابي او د ژوندون روانې چارې بل څه نسته د مور او پلار دعا نیولی یم. بېشکه بېشکه یو ځل بیا دا ووایه. مننه ان صاحب. زما دا کامیابي او د ژوندون روانې چارې بل څه نسته د مور او پلار دعا نیولی یم. خبره د ښایست او بدرنګۍ نه د سالکه خبره د ښایست او بدرنګۍ نه د سالکه د یار غوره اخلاقو او حیا نیولی یم. ډېر ښایسته ډېر ښایسته ښاغلی سالک صاحب. پر قلم د برکت. سالک صاحب وړاندې یادونه وکړل چې شعر و شاعرۍ کې د نظم برخې ته دې ډېر لږ کار کړی دی او ډېر قلم دې په غزل برخه کې چلولی دی. نثر برخه کې هم کار کړی که یا نه انسه محترمه بس فقط مې غزل ته کار کړی دی نثر مې اوس نه دی. ښه ډېر ښه. د چا شعرونه تعقیبوئ؟ د چا د شعرو مینهوال یاست او کیف ورڅخه اخلئ؟ انسه محترمه د دې په هلمند کې ماته چې خوند راکوي عزیز رحمان حیاس ملا صاحب ډېر تعقیبوم او بل په کندهار کې حیات همت ډېر تعقیبوم. ډېر خوند د دغه دوه کسانو شاعري ډېر جالبه خوند او کله چې په غزل شروع وکړمه یو بیت وایم او دا بل بیت هم وایم داسې چې د یو بیت کې خوند یې هغه په دا بل کې هم نو هر بیت یې ځان ته رښتیا هم تاسې یادونه وکړل همت او ایاز ملا رښتیا هم د جنوبي زون دوه ډېر ښه شاعران حساب ورباندې کېږي. که دا راته ووایه ښاغلی سالک رضوان صاحب هغه شاعران چې شعرونه لیکي دوی د کارکتنې لپاره خپل شعرونه یو استاد ته ښیي څه کول ورته پکار دی؟ هغه شاعران دا نوي شاعران چې دي چې غزل ولیکي نو بیا یې استاد نه لېږي دا د دوی غلطي ده. باید چې که څه هم په شعرو کې رسېدلي وي باید چې استاد ته یې واچوي. او رښتیا هم سالک صاحب مهمه دا ده چې نوي شاعران باید خپل شعرونه هغه کسانو ته وړاندې کړي کوم چې مثلا له دوی څخه په شعرو کې ښه وي او که وایي په عامه اصطلاح استادان وي ځکه هغه شعرونه چې د استاد له نظر څخه تېرېږي بیا نو ډېر ښه کېږي او هغه ستونزې حل کېږي پخېږي. بلکل. راځه بل غزل به دې هم واورو. مننه صاحب. غزل دی هیلې مو مړې وبوله ارمان مو پاته پاته زړګی مې چوي درپسې مه ګوره شاته شاته هیلې مو مړې وبوله ارمان مو پاته پاته زړګی مې چوي درپسې مه ګوره شاته شاته چا د بېلتون ځپلې ژوندی مثال وغوښتی چا د بېلتون ځپلې ژوندی مثال وغوښتی یاران مې چپ پاته سوه کتل یې ماته ماته سپېرې چاودلې شونډې هر څوک خمو خوړلې سړی حیران پاته سي زړه تش کي چاته چاته سپېرې چاودلې شونډې هر څوک خمو خوړلې سړی حیران پاته سي زړه تش کي چاته چاته خدای خبر ورکه یاره چې څه در سوي نه وي خدای خبر ورکه یاره چې څه در سوي نه وي ستا د لیدو تلوسه نن راځي زیاته زیاته د سالک زړه وساته چې ازاري یې نه سي بې غوره یاره غوړ سه وایمه تاته تاته ډېر ښایسته بې غوره یاره غوړ سه وایمه تاته وایمه تاته تاته. رضوان صاحب درې غزلونه مو اورېدل تر ډېره پورې مایوسي له ورایه پکښې ښکارېدل څه لامل دی چې شعرونه مو تر ډېره پورې نهي لرونکي وي؟ بس نو د ژوند چارې دي رښتیا هم د ژوند مشکلات سړی دې ته اړ کړي چې داسې شعر ولیکي او هغه ژوندی مثال یې به شاعران په شعرونو کې خلکو ته وړاندې کوي. ډېره مننه. ښاغلی سالک رضوان وروستی پیغام شاعرانو ته هغه کسان چې شعر کاږي شاعري کوي کوم پیغام ورکوي؟ مننه انسه محترمه شاعرانو ته مې دا پیغام دی چې شعر داسې شعر ولیکي چې ژوندی پاته سي نه داسې چې د وخت په تېرېدو سره هغه شعر باره بې معنا سي چې وخت پر تېر سي بیا هغه خلک ونه وایي
د حالات مطابق شعر هم باید ولیکل سي خو دومره هم نه دا اوس موږ اوسني شاعران چې ډېر د حالات مطابق شعر لیکي هغه نو یو څو عمر وویل سي بیا وروسته زوړ سي شعر باید چې داسې شعر ولیکل سي چې خلک یې 100 وارې ووایي چې بیا هم زړه ورته ښه کړي بیا یې هم ووایي معنا چې زوړ نه سي نوی نه ډېره مننه ډېره زیاته مننه ساقي صاحب مننه انسې محترمه چې ماته مو وخت راکړ ډېر قربان ډېره مننه د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د خواله رسنیو درنو کتونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه د نن لپاره شاعرانه بانډار خپرونه همدومره وه